ډېر خوندور موسم دی وینې هر څه پاک پرېولل شوله. چای خرڅه په څو ترموز ورډکه ترموز په څو ورډکه ترموز بیا ورکه یا 100 پیسې په ضمانت کې 100 پیسې په ضمانت کې نږدې 200 یا 300 ما دا هنداره مې یو څه خیرانه ده په ډېره بخښنې سره لوی خرڅېږي. زما هم اراده ده له خیره سره چې په دغه مسجد کې لمونځ وکړم. هغه ده ډېر ښایسته رسټورانټ دی ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم پس له ډېره وخته ښه راغلاست. ولانو خبره داسې وه چې دا څو ورځې خو تاسې پوهېږئ چې غیر حاضر ومه څو ورځې ډېر سخت مریض ومه د بارانونو مارانونو دا شیان نه وله نو زکام وله نو په عذاب ولم نو بیا څه وخت مصروفه ومه نو دا دی بالاخره بیا درته راغلمه نو خدای دې وکړي چې تاسې هم ټوله جوړ روغ یاست. د جمعې ورځ ده په کندهار کې د ژمي اولنی باران دی نو د ورځې تقریبا 11 بجې دي راووتلمه باران اوس ودرېدی نو راځئ چې دا باراني ورځ وګورو په کندهار کې په عینو مینه کې یم نو دا پل دی د باغ خو نو 2 عینو مین ته دا لاره ولاړله نو زه هم داسې اوړمه وریځ خو وینئ څونه خوندوره ده نو اوس بیا د باران امکان شته نو خلک روان دي داسې 2 عینو مینې خواته ځي. ډېر خوندور موسم دی وینئ هر څه پاک پرېولل شوله. ما غوښتله چې په هغه باران په حالت کې مو راوباسم خو ما ویل زه به راوځم چې تر څو راوتلم باران راسه ودرېدی نو خیر نن د ورځې بیا هم امکان شته وریځ زیاته ده چې نور هم باران وشي نو ګرځو به داسې شاوخوا دغسې یو راید به کوو په موټر کې ګرځم نو ماشاءالله دا داسې خپه ولې دا درختې ټولې وینې نو اوس چې باران وشو دوی هم داسې خاندي ټوله خلک هم جمعه ده رخصتي ده هم باران دی نو خلک ډېر راوتلي دي. ولې فوارې ته تقریبا راورسېدلم دا باران کې بیا دا فواره خوند نه کوي دا اوبه هغه طبیعي اوبه ښه خوند کوي. دا ماوله فواره ده نو د بازار له خواره موټران ډېر را روان دي ټوله راځي عینو مینې ته. زما دا هنداره مې یو څه خیرانه ده په ډېره بخښنې سره دغه نو هغه بیروبار ځای دی دا اوله فواره باندې پر دې باندې خلک سودا هم کوي دلته شاوخوا لوی خرڅېږي. بس دغه د پلیو سیزن یې نو په کندهار کې دې خوا ته راواوښتم دا 2 عینو مین ته د سړک د غاړې دغه شیان دي نو جمعې په ورځ بیا داسې وي چې خلک ډېر راځي نو بیا د دوی سودا هم ډېره کېږي. دا بیا فکر کوم چای پخوي. چای خرڅه په څو ترموز ورډکه ترموز په څو ورډکه ترموز بیا ورکه یا 100 پیسې په ضمانت کې 100 پیسې په ضمانت کې نږدې 200 یا 300 ښه بیا بېرته ترموز ته راوړې هغه پیسې ورکه زه صحیح ده نو موږ به مازدیګر راځو او بیا ستاسو چای یو صحیح ده اوس خو زه یوازې لمونځ کوم لمانځه ته ځم صحیح دی یخ خو به مې ښه ورته کښېنوو چې یخ دې ونیسي. دغه ځای مخکې نه و دغه چای والا اوس پیدا شوی دی نو موږ ته معلوم شو بیا کوم کله چای په کار بیا کوره بیا نه راخلو داسې بیا راخلو په 10 افغانۍ دی دی خوراکۍ دی یخ ته ولاړ دی اور یې بل کړی دی نو بېرته به ترموز داسې دی چې پیسې په تضمین کې ورته ږدې بېرته به ترموز ورته راوړې نو زه هم روان وم لمانځه ته د لمانځه وخت دی لکه ډېر وخت په دې مابینځ کې اوس زه یې وارې کور ته ولاړم هلته یو ګړی کښېنستم اودس مودس مې هم سره تازه کړې نو بېرته راووتلم نو ټوله خلک بس دې خواته راوړي موټران وینئ چې تېرېږي دا بیا بس مایانو فواره ده نو دلته دغه هوټلونه و رسټورانټونه دې ساحه کې ډېر دي نو دا دوبین رسټورانټ دی خلک ډېر ورته راځي جمعې په ورځ خاصتا بیا بیخي زیات دي نو د باران موسم داسې ښایسته کړی دی چې ډېر ښه خوند کوي. زما هم اراده ده له خیره سره چې په دغه
مسجد ته مې اراده وه خو هلته ډېر بیروبار موټران بیخي ډېر ولاړ ول نو هغه ښایسته مسجد چې دی هغه د جمعې په ورځ خلک د بازاره بیخي راځي لمانځه زه غواړم چې په دې مسجد کې د جمعې لمونځ ادا کړم د جمعې لمونځ چې مې ادا کړی نو د خیر سره بیا به خبرې کوو چې څه کوو صحیح دی نو زه لمونځ کوم وروسته خبرې کوو الحمدلله بس د جمعې لمونځ ادا سو خدای دې قبول وګرځي نو بېرته روان سوم د کور پر خوا باندې باران ته انتظار یم چې در باندې ووینم خو نه ورېږي نو بس خدای مهربانه دی اوبه ورېږي دا هم فریز ښه شاورما لري او ښه پیزا لري یو ورځ بیا له خیر سره در باندې وینم نو بېرته پر خپله لار را روان یم ځمه د کور خواته هوا تر اوسه پورې داسې وریځ د وینې دغه دوبیین به له دې خوا هم در باندې ووینم دې خوا هم در باندې ووینم هغه ده ډېر ښایسته رسټورانټ دی ماشاءالله رسټورانټ ډېر ښایسته دی خو چې حق د خدای ووایم ډوډۍ ما چې څو وارې خوړلې ده ما ته یې خوند نه دی راکړی خلکو ته نه پوهېږم ځای یې ښه ځای دی ښه ښایسته لوړ د ناستې ځای لري ډېر ځایونه لري ښه داسې دغه لري لوړ هغه چیش ورته وایي نو نوم یې راسه هېر شو ګلانو شان چې پکښې کښې ګلخانه لري دا بیا چې ده NFC ده دا خو مې لا در باندې لیدلې ده نو لمر هم وینې یې چې لږ د وریځو کې ښکاره شو نو دا موسم د غونه نور خوند کوي چې دا لمر راوختی زما اراده وه چې د جمعې لمونځ دلته ادا کړم خو هغه دلته بیروبار ډېر بیخي ډېر خلک راځي دا نو بیا ماشاءالله داسې جومات دی چې څه درته ووایم دننه ډېر ښایسته دی دا بیا دا خلک کرکټ کوي د جمعې په ورځ زه م راغلم کور ته د هغه د زویه بالاخره راورسېدم کور ته داسې و چې سهار مې ناشته ناوخته کړې وه وږی نه ومه نو زه به ډوډۍ وخورم غرمه ده نو مازدیګر که بیا وتلو بیا به ګورو نو دا اوس زموږ د نن ورځې هغه د باران د ورځې میله منظره او هر شی چې بولي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت